بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زمونږ او ستاسې درس د مایکروسافت اکسل پروګرام په سیلز کې دی. البته سیلز کې موږ ټول کمانډونه ویل او فقط فارمات کې دغه پروټیکشن 3 کمانډ پاتې دي او نن په دې باندې خبرې وکړو. لومړی به ریشو مثال به جوړ کو. دا به لږ زوم کما او مثال به داسې جوړ کو. دغه ځای به مرج کو، مارجن سنټر، او بیا به ورته ولیکو چې فرض کا امپلای سیلریز به ورته ولیکو. چې کله مو دا ولیکه دا به ورته سرټر انتخاب کو. دلته به ورته آی ډي ولیکو، آی ډي، نیم او همدا ډول پوسټ او سیلری، همدا ډول بونس به ورته ولیکو او فرض کا بل به ورته ولیکو چې ټیکس به ورته ولیکو، ټیکس او نیټ سیلری به ورته ولیکو. آی ډي د پاره برش 1 2 فرض کده به ډریګ کو لاندې تر 5 پورې د آی ډي شو. نیم ته به ولیکو خان، جان، احمد، نبیل او همدا ډول مجیب. دا نمونه به ورته ولیکو. پوسټ ته به راشو، انجینر به ورته ولیکو، فرض کا ډاکټر به دې ته ولیکو، همدا ډول انجینر، ټیچر او دې ته به هم ټیچر ولیکو. اوس بلای شو سیلریز ته 10,000 به دې ته ولیکو، 20,000 40,000 همدا ډول 50,000 او 25,000 به هم دې ته ولیکو. بونس فرض که ټولو ته موږ 2,000 افغانۍ بونس هم لیکو او دا بونس ټولو ته اپلای کوو. دا به لاندې ډریګ کو. فرض که ټیکس دپاره به داسې کار وکړو. فرض که 200 افغانۍ یا 500 افغانۍ ټول باندې ټیکس هم راغلی او دا ټیکس به هم ورته ډریګ کو. نیټ سیلري دپاره به ایکول پریس کو، سیلري جمع بونس او منفي ټیکس، او له دې وروسته به دا هم ونیسو او دا به هم ډریګ کو چې ټولو ته اپلای شي. اوس به داسې کار وکړو چې دا به ټول سلیکټ کو. د سلیکشن څخه وروسته به راشو آل بارډرز به دې ته ورکو او دا به سنټر ته کو او میډل ته به کو. او اوس به راشو دلته او دغه لیکل به هم بولډ کو او دا به هم ورته بولډ کو او یو رنګ به هم ورته ورکو. ګورې تر دې ځایه خو زموږ کار وشو. اوس موږ راځو خپل پریکټیکل درس ته. موږ دغه کم امپلای سیلری چې جوړ که واړو دې شیټ ته موږ پروټیکشن ورکو، پاسورډ ورکو. اوس خو که زه دلته راځم درېږم لیکل کوم، لیکل خو کېږي. زه غواړم پاسورډ ورکړم چې دې کې هېڅ لیکل ونه شي. نو تاسې فارمټ ته راشئ، پروټیکټ شیټ ته راشئ او د پروټیکټ شیټ څخه وروسته تاسې ورته فرض کا 1 2 3 پاسورډ ورکئ، اوکې کوئ او بیا هم 1 2 3 پاسورډ ورته کنفرم کوئ او بیا یې اوکې کوئ. ګورې دلته ډېر کمانډونه هم آف شول او چې زه اوس دلته راځم لیکل کوم، لیکل نه کېږي. ما ته وایي چې دا شیټ چې دی پروټیکټ شوی دی، ته په دې کې لیکل نشي کولی. کله هم چې ته غواړې چې دوباره دا ان پروټیکټ کړې، بیرته به هم فارمات ته راځې او دلته ګورې ان پروټیکټ شیټ دې باندې به کلیک کوې او خپل پاسورډ به ورکوې 1 2 3 او انټر کوې. اوس که ته وغواړې لیکل وکړې، ګورې لیکل پکې کېږي او په ضمن کې دا ټول آپشن هم فعاله شوي. بیا هم راځو فارمټ ته او پروټیکټ شیټ ته چې کله راغلو، ګورې دغه چیکونه چې دي دا چیکونه اوس ټول آف دي او 2 2 پکې آن دي. زه دا ټول ورته آن کوم، دا به ورته ټول آن کو او پاسورډ به فرض کې 1 2 ورته ورکو
او بیا به اوکې کو او بیا به یو دوه ورته ورکو بیا به اوکې کو څه وشو ګورې دا ځدې کمانډونه سره له دې چې اوس زه دې کې لیکل کوم لیکل پکې نه کېږي ځکه دا پروټیکټ دی خو مخکې دا کمانډونه ټول کار نه کوي اوس ولې ټول کار کوي یوازې موږ ورته پروټیکشن چې ورکړی هغه کار نه کوي ګورې زه اوس دلته راځم ان پروټیکټ شیټ ورته انتخابوم یو دوه پاسورډ ورکوم انټر کوم نو له دې ځایه تاسې دا کار کولی شئ چې پروټیکټ شیټ کله هم چې شیټ ته تاسې پاسورډ ورکوئ دغه کمانډونه ډیلیټ کالم ډیلیټ رو هایپر لینک انزرټ رو انزرټ کالم دا کمانډونه کار وکړي که کار ونه کړي که تاسې ورته دا چیکونه آف کړئ زه به ورته دا ټول چیکونه آف کړم او بیا به دې ته پاسورډ ورکړم یو دوه او بیا به اوکې کړم او کنفرم به کړم او انټر به کړم ګورئ دا اوس کار نه کوي دا کمانډونه چې ما ورته آف کړه دا کار نه کوي که هغه چیکونه ورته آن کړي بیا دا کمانډونه کار کوي نو ستاسې خپل ضرورت ته لیدلی هماغسې کار وکړي دا به بېرته ورته انټر کړو چې ان پروټیکټ شي نو دا موږ سره د پروټیکشن مسله وه بل هم لاک سیلز ده د لاک سیلز څخه هدف دا ده ښه فرض که زه به راشم دلته او بیا به انزرټ ته راشم او انزرټ کالم یو کالم به دلته اضافه کو فرض که یو ډسکاونټ په فرض که ورته لیکو کله هم چې دا ما ورته ولیکه زه دا سلیکټ کوم کله مې چې سلیکټ که زه راځم دلته او دا لاک سیل ورته آن کوم چې کله مې لاک سیل ورته آن کړه دې وروسته زه فارمټ ته راځم او پروټیکټ شیټ کوم شیټ چې زه کله پروټیکټ کړم فرض که یو دوه درې پاسورډ ما دې ته ورکړه او بیا هم یو دوه درې او کې به یې کړم اوس ګورې دلته لیکل کېږي چې لیکل کوم نه کېږي که دلته لیکل کوم نه کېږي ځکه ما پروټیکټ کړی شیټ خو دلته چې لیکل کوم دا لیکل دلته کېږي ولې کېږي ځکه دا ما لاک ورکړی یعنې چې نور ټول مکمل پروټیکټ دی خو دغه لاک کالم کې ما ته اجازه راکړه چې زه لیکل وکولی شم نو دا هم موږ سره د لاک خبره وه اوس ګورې لاک آف دی دا کار نه کوي ځکه دا شیټ پروټیکټ دی ته بېرته راشه یو دوه درې ورته ووهه چې ان پروټیکټ شي او اوس راشي ګوري لاک بیرته آن شو نو تاسې کولی شئ چې کله هم یو ټیبل تاسې جوړ کړئ یا شیټونو کې تاسې ډیټا لیکلي وي او په هغې کې ځینې کالمونو او ځینې روګانو کې چاته اجازه ورکوي چې لیکل وکړي او ځینې چې مهم وي هغې کې اجازه نه ورکوي چې لیکل وکړي نو بیا هغه کارونه تاسې کولی شئ چې د همدغه لاک سیل او پروټیکټ نه وکړئ نو دا لاک به ورته اوس بیرته ختم کو او دا به ورته انتخاب کو چېرته به شو ډیلیټ ته به شو او چې به ورته ډیلیټ شیټ کالم به ورته انتخاب کو چې بیرته ډیلیټ شي بل هم موږ سره فارمټ سیلز دی ښه په دې خو نمبر او کرنسي او اکاونټینګ ډیټ په دې خو موږ مخکې کار کړی و نو دا و د سیل ګروپ چې مکمل خلاص شو اوس به راشو ایډیټینګ ګروپ ته په ایډیټینګ ګروپ کې چې دی موږ سم ایوریج کاونټ نمبر ماکس او مین دغه یو څو فرمولا او فیکشنز پورې تړلي یو څو خبرې لرو نو په دې به کار وکړو لومړی هم دلته سم دی ګورئ ښه دلته زه راځم ټوټل لیکم فرض که ټوټل او د دغې سیلري ټوټل وباسم ایکول پریس کوم د ایکول څخه وروسته زه راځم چې سم ورته انتخابوم موږ راځو دلته درېږو اول خو دا دواړه زه بارډرس ورته ورکړم بیا به راشو دلته ودرېږو او بیا به راشو سم ته چې کله هم موږ تاسې سم ته راشو چې کله سم موږ سلیکټ کړو هر څه خپله وشي او دا سم شي موږ ته جمع شي سم په اکسل کې یو فنکشن ده او وظیفه یې دا ده چې موږ تاسو ته عدد جمع کوي ویلیوز موږ تاسو ته جمع کوي او فرمولا فنکشن او فرمولې ترمنځ فرق دا دی یو موږ په اکسل کې فرمولا لرو بل هم فنکشن لرو فرمولا داسې دی چې موږ تاسې خپله جوړو او فنکشن داسې دی چې تیار جوړ شوي وي فقط موږ هماغه فنکشن وهو او اپلای کوو نو دا د فنکشن او فرمولې ترمنځ فرق ده دومره خبره هم دلته د ایوریج دی اوسط دی زه به راشم دا به بیرته ډیلیټ کړم فرض که زه د دغه نیټ سیلریانو ایوریج وباسم دلته به ورته ایوریج ولیکئ ایوریج اوسط په دې معنا باندې لکه دغه څومره معاش چې موږ د خلکو ته ورکوو فرض که دا معاشات دي دا څومره معاش چې موږ د خلکو ته ورکوو د دې اوسط څومره دی دا خو باید موږ دلته اپلای کړی وی خو زه خیر یوه خبره ده په دې ځای کې هم تاسې پوهېږئ پې لکه دغومره معاشات موږ د میاشتې هر کس ته ورکوو دا ټول معاشات په اوسط ډول د دې اوسط څو روپۍ راځي د میاشتې چې موږ خلکو ته ورکوو نو تاسې ورته راشئ دلته ایوریج ورته سلیکټ کړئ
چې ایوریج هم سره کې یک ولم خپل لیکل کېږي ایوریج قوس شروع قوس بند سلیکشن هر څه خپل کېږي فقط انټر پریس کړئ نو ایوریج یې 4,500 دی ان 4,500 افغانۍ اوسط د دې ټولو نو دا هم موږ سره د اوسط خبره وه بل خبره دلته د کاونټ نمبر دی ګوري یا د کاونټ نمبر څخه هدف دا دی چې دغه 1 2 3 4 5 دا موږ سره څو روګانو کې څو روګان دي چې نمبرز پکې لیکل شوي تاسو دلته راشئ کاونټ نمبر ورته انتخاب کړئ او انټر کړئ ټول موږ سره 15 دي 1 2 3 4 5 دي کنه خو کچیرته تاسو دلته ودرېږئ او ورته ایکوال پریس کړئ یا فرض کړه تاسو دلته ودرېږئ ټیکسټ ته او دلته راشي او بیا ورته کاونټ نمبر انتخاب کوي ګوري چې انټر پریس کوئ نه کېږي